نن له خیر سره بیا یو غریب کورنۍ پورې راغلي یو چې پلار یې وفات شوی دی، کوچنیانو د سرپرسته دي، نو د ژوند د مشکلاتو اورېدو لپاره راغلي یو. انشاءالله معلومات به وکړو. وروره دغه کوچنیان راپاتې دی، کنکرۍ احتمال راپاتې دی، 4 میاشتې وړاندې به مې دغه 2 کوچنیان دي، هېڅ شی یم په کور کې نه لرم، همدې ګټې څوک شته، همدې هغه څوک شته، د یو نوم راشي جلا دي، تنها دا کوچنیان راپاتې دي، هېڅ شی نه لرم، نه پاڼې چاته وتای شم نه چاته. السلام علیکم. د خدمت خیریه بنسټ ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او صحتمند یاست. نن له خیر سره بیا یو غریب کورنۍ پورې راغلي یو چې پلار یې وفات شوی دی، کوچنیانو د سرپرسته دي، نو د ژوند د مشکلاتو اورېدو لپاره راغلي یو. انشاءالله معلومات به وکړو. وروره دغه کوچنیان راپاتې دی، کنکرۍ احتمال راپاتې دی، 4 میاشتې وړاندې به مې دغه 2 کوچنیان دي، هېڅ شی یم په کور کې نه لرم، همدې ګټې څوک شته، همدې هغه څوک شته، د یو نوم راشي جلا دي، تنها دا کوچنیان راپاتې دي، هېڅ شی نه لرم، نه پاڼې چاته وتای شم نه چاته. دغه 4 کوچنیان دي؟ 4 مې نجونې دي او دغه 2 مې هلکان پسې راغلي. ښه، د ګټې کار څوک نشته؟ بیا یې څوک هم نه لري، لیدلوړ څوک لا چې جلا دي په کور کې تنها یم. ښه، خدای تعالی مو چاره وکړه. کوچنیان خو نو کار نشي کولی؟ بیا دغه کوچنیان مصر زوی دغه ده؟ مصر مې دغه ده، بیا مې دغه ده، یا 4 مې نجونې دي، زه په خپله ناوې ښځه یم، هېڅ چیز نه ورته شم نه چاته ویلی شم، نو دغسې څوک لرو چې شی راته راوړي دا یې راکړه. زه خدای تعالی مو چاره وکړه. موږ د خدمت خیریه بنسټ له لارې بعضو دوستانو کومک کړی ده، مسافرو افغانانو هغه تر تاسو پورې رسوو، تر داسې کورنیو پورې، نو تاسو به دعاګانې ورته کوئ. صحیح ده؟ ولې بیا نه ورته کوم؟ دا د مور یې 15 کلدارې دي، صحیح ده. مخکې هم تاسو ته راغلي وو، کومک هم کړی وو، نو دعاګانې به کوو چې اشاره راغلې ده. دعاګانې به ولې الله پاک هغه چې ترسره کړه دا 15,000 روپۍ دي. صحیح ده؟ صحیح. انشاءالله په راتلونکي کې دوستانو له تاسو میله دا ده چې له داسې یتیمو او د سرپرستو کورنیو سره تر خپل وس مطابق کومک وکړئ، او انشاءالله موږ به پوره امانت سره تر داسې کورو پورې رارسوو. صحیح. او دعاګانې کوم ورې وویل نو که الله عمل سلام ټول بر مخرب بدکنګ لوی یتیمان او د الله پاک تاسو ته قبول کړي. تاسو اولادونه نه که دغسې مو د الله پاک ثواب په چاره پړتې کوچنیان به خدای لوی کړي، خدای خو لوی د مشکلات تېرېدونکي دي انشاءالله. نور نو زه انشاءالله بیا به په آینده کې بیا تماس سره نیسو. صحیح؟ صحیح دی. الله عمل سلام. تاسې کوچنیان نه دغسې کوي، مو د الله پاک ثواب په خدای مهربان دی. خدای